د غازی داستان دویمه برخه. کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان عبد الله او نعیم د اسلام ننګالي عبد الله او نعیم د اسلام ننګالي. د غازی داستان د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د غازی داستان د خبرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل ظهیر د خپلې مېرمنې په لور وکتل. دا چې نور څه وسول دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. هغه د غم او خفګان د انځور په څېر ولاړه وه. زړه سپارښت وکړ چې یوه شبه نور تم شه څو خبرې وکړو، خو د همدې زړه بله هیله دا وه چې له یو بل ازمایښت نه ځان ساته. ظهیر وویل ښه یاسمین د خدای په امان. دا یې وویل او اوږده اوږده ګامونه یې واخیستل. د دروازې په لورې ولاړ، بیا یې څه په زړه کې ور وګرځېدل. ودرېد، یو داسې خیال چې تر اوسه پورې ماغزو ته نږدې نه و پرېښی. د برېښنا غوندې ګړندی د ده په دماغ او زړه خپور شو. د زړه له تپې برخې په کمزوري غږ وویل چې ښایي دا وروستی دیدن وي، خو د یوې شېبې نه وروسته دې خیال د یوه هنګامي بڼه غوره کړه. ظهیر مخ راواړوه، یاسمین ته یې وکتل. هغه ور وړاندې شوه. ظهیر سترګې پټې کړې، غېږ یې خلاصه کړه او یاسمین په ژړا په غېږ کې ورپرېوته. ظهیر یاسمین یاسمین زما اغا. هغه اوښکې چې یاسمین غوښتل پټې او تم وساتي ناڅاپه وبهېدې. د دواړو زړونو درزېدل، خو د زړونو دا درزه اوس ډېره کراره وه او ورو ورو نوره هم کرارېده. کائنات د همهغې خوږې نغمې نه ډک، خو سر او تال نن ډېر ژور و. د مجاهد د ازمایښت مهال و، د مینې او ذموارۍ د احساساتو سیالي او مقابله وه. د ظهیر په مخ کې یاسمین وه، د حسن او ځوانۍ مجسمه، د رنګ او وږمو غونچه، او بیا یې ناڅاپه لاسونه سش شول او یو ګام شاته شو. ظهیر یاسمین دا زما فرض دی. یاسمین ځواب ورکړ زما آقا دا ماته معلومه ده. ظهیر زما تر تګ پورې به حنیفه ستا خیال ساتي، ته خو به ویرېږې نه؟ یاسمین نه، ته ډاډه اوسه. ظهیر یاسمین ماته په مسکا وګوره. زړورې ښځې په داسې وخت کې اوښکې نه تویوي. ته د یوه مجاهد ښځه یې. د مېړه د امر په تعمیل د یاسمین په شونډو مسکا وځغلېده، خو د دې مسکا سره یې په سترګو کې د اوښکو دوه غټ څاڅکي هم وځلېدل. بیا زر اوښکې پاکې کړې، وویل زما اغا ما وبښه، کاشکې ما هم د یوې عربي مور په غېږ کې سترګې غړولې وای. له دې خبرو نه وروسته یې په ډېر درد سترګې پټې کړې او غېږ یې یو ځل بیا ظهیر ته خلاصه کړه. خو چې سترګې یې وغړولې ویې لیدل چې ګران میړه یې تللی دی. نشته نن سات او هم قاقا التمیمی ملتا حد کی اسرا سلطنت مد کړ دغه دولت د فارس په لوی اسمکا شد عمر خلافت او خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین صدیق عمر عثمان بلو علی ګلورین. اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنه. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو یاسمین د یوې ایراني مور په غېږ کې پالل شوې وه، ځکه خو یې په وجود کې د لطیفو احساساتو زور تر عربي ښځو زیات و. د ظهیر له رخصتېدو وروسته یې د ناکرارۍ اټکل نه کېده. نړۍ یې تر نظر بدله ښکاره کېده. حنیفې د دې پخوانۍ خدمتګار یې د زړه د خوښۍ هره ممکنه هڅه وکړه. څو میاشتې وروسته یاسمین دا احساس کړه چې په بدن کې یو نوی وجود پالل کېږي. په دې موده کې د میړه څو لیکونه هم راغلل. حنیفې ظهیر ته په لیک کې ولیکل په کور کې یو نوی میلمه را روان دی. کله چې بیرته راستون شي نو په کور کې به خوښي او سرور درته په انتظار وي. خو یاسمین ډېره خفه ده. که رخصت اخیستلی شي د څو ورځو لپاره کور ته راشه، هغې ته ډاډ ورکړه بیرته به ستون شي. 8 میاشتې وروسته ظهیر کور ته ولیکل چې د 2 میاشت لپاره کور ته درځم. د دې لیک نه وروسته پر یاسمین د انتظار شېبې تر پخوا هم سختې شوې. پر دې د ورځې آرام او د شپې خوب حرام شو او رنځوره شوه. د ظهیر له انتظار سره د وړوکي مېلمه انتظار هم
وشو بالاخره د انتظار موده ختم شوه او د زهیر د کور چوپتیا د یو ماشوم د ژړا او غاړو ژغو شور ماته کړه. دغه ماشوم عذرا وه. د عذرا له زیږېدو وروسته چې کله یاسمین په هوش راغله او سترګې یې وغړولې لومبۍ پوښتنه یې همدا وه هغه نه دی راغلی. حنیفې تسلي ورکړه ورته وویل هغه به اوس راشي. یاسمین ډیر ځنډ یې وکړ خدای جل جلاله خبر دی چې څه وخت به راشي. راج دې کوي تا د اسلام په برکت مومنا اے د امت مومنا نشتا نړۍ کې دینن هغه ستر عظمت مومنا اے د امت مومنا راج دې کوي تا د اسلام په برکت مومنا اے د امت مومنا. خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو د عذرا د زیږېدو 3 هفتې پوره شوې وې. د یاسمین صحت ورځ په ورځ خرابېدو. هغې به د شپې په خوب کې زیاتره زهیر چیغې وهلې. کله به په خوب کې جګه شوه او روانه به شوه چې له دیوال سره به ټکر شوه بیرته به وغورځېده. حنیفې به هر وخت ډاډ ورکوه. هغې له تش ډاډ نه پرته نور څه ورسره کولی شول. یوه ورځ ماپښین مهال یاسمین په خپله بستره زغېدلې وه. حنیفه نږدې په یوه کرسۍ ناسته وه او له عذرا سره یې مینه کوله چې دروازه وټکېده. یاسمین ډېر په کمزوري غږ وویل څوک دروازه ټکوي؟ حنیفې عذرا د یاسمین سره سملوله او دروازې ته ورغله چې دروازه یې خلاصه کړه. سعید مخامخ ولاړ. حنیفې په خفګان او اندېښنه وویل زهیر چیرته دی؟ هغه رانغی. د یاسمین کوټه که څه هم د بهر دروازې نه ډېر لرې وه خو د حنیفې خبرې د یاسمین غوږو ته رسېدلې وې. د سعید د نامه په اورېدو یې نږدې زړه چاودېدلی و او په یوه شېبه کې زرګونه خیالونه یې په ذهن کې وګرځېدل. هغې په خپل درزدېدونکي زړه لاس ونیوه او له بسترې نه جګه شوه. په لړزېدلو ګامونو له کوټې نه راووته او د حنیفې نه 2-3 ګامه شاته ودرېده. حنیفه په دروازه کې ولاړه وه او تر اوسه یې سعید ته کتل ځکه د یاسمین له راتګه خبره نه شوه. او سعید چې په دروازه کې بهر ولاړو یاسمین یې نه لیده. حنیفې خپله پوښتنه تکرار کړه زهیر ولې رانغی؟ خو سعید چوپ و. بیا یې سر اوچت کړ. حنیفې ته یې وکتل څه یې غوښتل خو ژبه یې په واک کې نه وه. په غټو ښکلو سترګو کې اوښکې وځلېدې او په ښکلي مخ یې د غیر معمولي غم او ویر کرښې جوړې شوې. حنیفې بیا وویل سعیده ووایه. سعید هغه شهید سو. زه افسوس کوم چې ژوندی راغلم او بیا یې له سترګو اوښکې راوخوټېدې. سعید لا خبره نه وه پوره کړې چې حنیفې شاته یوه کړېږه واورېده او په ځمکه د څه شي د غورځېدو غږ یې واورېد. حنیفه وارخطا شوه. شاته یې وکتل. سعید هم حیران شو. انګړ ته ورننوت. یاسمین پړې مخ پرته وه. سعید زر راپورته کړه. دننه یې کوټې ته یوړه. په بستره یې سملوله. د هغې د په هوش راوستلو هڅه یې وکړه. کله چې مایوس شو د طبیب راوستلو لپاره یې بهر ته منډه واخیسته. لږ ځنډ وروسته چې بیرته راستون شو په انګړ کې ډېرې ښځې ولیدې چې راټولې دي. چا طبیب ته وویل نور ستا ضرورت نشته. هغه ولاړه. ماښام نږدې و چې د ښار قاضي د یاسمین جنازه وکړه. د زهیر د شهادت خبر هم مشهور سو. هغه ته هم د مغفرت دعاګانې وشوې. له دې نه وروسته د زهیر او یاسمین د کم عمره یادګار د عمر اوږدېدو دعا وشوه. سعید په همدې ورځ عذرا یوې دایي ته وسپارله او حنیفې ته یې وویل چې که ته هم د زهیر په کور کې اوسېږې نو زه به د کور خرڅ درکړم او که زما کور ته ځې هم زه به دې خدمت کوم. خو حنیفې وویل زه خپل کور ته ځم. هلته زما یو ورور اوسېږي. که مې هلته زړه ونه لګېد بیا به له تا سره ولاړه شم. سعید د حنیفې د سفر بندوبست وکړ او 500 دیناره یې ورکړل. رخصت یې کړله. 2 کاله وروسته سعید عذرا خپل کور ته راوستله او په خپله یې پالنه پیل کړه. او کله چې دی د باغیانو پر خلاف پاریس ته د نوي سفر لپاره تللو نو عذرا یې صبیرې ته وسپارله. د عثماني امپراتوري هغه دوره یادوم د محمد فاتح لویه کارنامه یادوم د عثماني حاکمان و متقي حاکمان 600 کاله پاته و میړني حاکمان مرابطین یادوام ابن تشفین یادوام. وړکتوب. خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو د کلي د خرماو په باغونو کې یوه ویاله تېره شوې وه. د کلي خلکو څارویو ته د اوبو ورکولو لپاره د دې ویالې په یوه څنډه کې یو ډنډ جوړ کړی و چې د ویالې له اوبو نه به تل ډک و. د دغه ډنډ په شاوخوا د خرماو ګڼو ونو یوه زړه وړونکې منظره جوړه کړې وه.
د کلي هلکان به زیاتره د دغه ډنډ غاړې ته راتلل او لوبې به یې کولې. یوه ورځ عبدالله، نعیم او عذرا د کلي له نورو هلکانو سره دلته لوبې کولې. عبدالله له خپلو همزولو هلکانو سره په ډنډ کې لمبل. نعیم او عذرا به لوی هلکان په لامبو لیدل او ورته خوښ وو. نعیم هېڅ خبره کې ځان تر خپل ورور کم نه ګاڼه. هغه تر اوسه پورې لامبو نه و زده کړی، خو چې عبدالله یې په لامبو وهلو ولید بېتابه شو. عذرا ته یې وکتل، وویل عذرا راځه موږ هم ولامبو. عذرا ځواب ورکړ، مورجانه خفه کېږي. نعیم له عبدالله نه ولې نه خفه کېږي چې له موږ نه به خفه کېږي. عذرا هغه لوی دی، لامبو یې زده ده، ځکه مورجانه نه ترې خفه کېږي. نعیم موږ به ژورو اوبو ته نه ځو، راځه. عذرا سر وخوځاوه، ویل اوهو. نعیم ته ویرېږې؟ عذرا نه ولې؟ نعیم نو بیا راځه. څرنګه چې نعیم په هیڅ خبره کې ځان تر عبدالله کم نه باله، بلکې له هغه نه د وړاندېتوب هڅه کوله، همدغسې عذرا ځان تر نعیم کم نه ګاڼه او د نعیم په وړاندې په خپله کمزوري او ناتواني اعتراف نه کاوه. نعیم لاس ورشت کړ او عذرا یې له لاسه ونیوله او په اوبو ورګډ شول. په څنډ کې اوبه ډېرې ژورې نه وې، خو دوی ورو ورو ژورو اوبو ته ونږدې کېدل. عبدالله او نور هلکان د ډنډ په غاړه په یوه نسکور شوي خورما ختل او په اوبو کې یې ټوپونه وهل. د عبدالله هغه وخت دوی ته پام شو چې اوبه یې تر غاړې پورې رسېدلې وې او دواړو یو د بل لاسونه نیولي وه. عبدالله وویرېده او چیغې یې پیل کړې، خو د ده د غږ له اورېدو نه وړاندې نعیم او عذرا په ژورو اوبو کې لاس او پښې وهل. عبدالله په بیړه په لمبو د هغوی په لور ورغی. د ده له ورتګ نه وړاندې د نعیم پښې ځمکې ته ورسېدې، خو عذرا له غوټې خوړلې. عبدالله چې له نعیم نه ډاډه و، د عذرا په لور ورغی. هغه له لاس او پښې وهل چې عبدالله ورنږدې سو. د هغه تر مټې لاسونه راتاو کړل او ځان یې پرې ونښلاوه. عبدالله د دې له بوج سره یو ځای د لامبو توان نه درلود. عذرا کلکه ور پورې نښتې وه او د ده لاس پورې نه شو خوځېدلی. دواړو دوه درې ځلې په اوبو کې غوټه او ډوب شول او بیا راووتل. په دې ځنډ کې نعیم څنډې ته رسېدلی و. له نور هلکانو سره یو ځای یې چیغې پیل کړې. یو شپون د اوښانو د اوبو لپاره ډنډ خواته را روان و، او چې د هلکانو چیغې یې واورېدې ورمنډه یې کړه او د ډنډ له څنډې عبدالله او عذرا ولیدل. له جامو سره یې ځان اوبو ته وغورځاوه. په دې ځنډ کې عذرا بېهوشه شوه او د عبدالله مټ یې پرېښود او هغه په یو لاس عذرا د سر تر ویښتانو ونیوله او په بل لاس یې لامبو وهله. شپون په بیړه عذرا له اوبو نه پورته کړه. عبدالله چې د عذرا له بوج نه بېغمه شو، ورو ورو یې د څنډې په لور په لامبو ځان ورساوه. شپانه عذرا له اوبو نه راویستله او په بیړه یې د صابرې د کور په لور یې یوړه. عبدالله چې له ډنډ نه راووت، نعیم یې جامې ور وړې. عبدالله جامې واغوستې او په غوسه یې نعیم ته وکتل. هغه له پخوا نه ورخطا و چې ورور یې په غوسه ورته وکتل. په سلګو شو. عبدالله نعیم په ژړا ډېر لږ لیدلی و. اوس یې اوښکې د زړه نرمولو لپاره کافي وې. ورته وویل ته ډېر بې عقل یې، ځه کور ته. نعیم په سلګۍ وویل مور مې وهي، زه نه ځم. هغه تسلي ورکړ، ورته وویل نه دې وهي، ځه. د عبدالله د تسلي الفاظ یې چې واورېدل، د نعیم اوښکې ودرېدې او په ورور پسې کور ته روان شو. شپانه چې عذرا د صابرې کره ورسوله، د صابرې پریشاني ورخطایي ډېره زیاته وه. د ګاونډیو کورونو څو نورو ښځې هم ورټولې شوې وې. د ډېرې هڅې نه وروسته یې عذرا په هوښ راوستله. صابرې بیا شپانه ته وکتل او وویل دا به د نعیم شرارت وي. زه له عذرا سره د ده د بهر وتلو تل ویرېدم. وړمه ورځ د یو هلک سر مات کړی و. ښه ده چې نن کور ته راشي، زه به ورسره ګورم. شپانه ورته وویل په دې کې د نعیم څه قصور نشته. هغه بیچاره د ډنډ په غاړه ولاړ و، چغې او فریادونه وهل. ما د ده غږ واورېد او په منډه ورغلم. هلته ستا مشر زوی عذرا تر ویښتان نیولې وه او دې غوټې خوړلې. صابرې په حیرانۍ وویل عبدالله هغه خو داسې شوخ نه دی. شپانه وویل ما چې نن د هغه د حرکت ولید حیران شوم. که زه په موقع نه وای ورسېدلی نو ده به دا معصومه ډوبه کړې وه. په دې کې عبدالله کور ته ورسېد. نعیم ورپسې سر ځوړند روان و. کله چې عبدالله له صابرې سره مخامخ شو، نعیم غلی تر شا ولاړ و. صابرې په غوسه وویل عبدالله لرې شه، زما له سترګو ځان پناه کړه. ما ګمان کاوه چې ته هوښیار یې، خو ته نن له نعیم نه هم 4 ګامه وړاندې شوې. عذرا دې د ډوبولو لپاره در سره بیولې وه. عبدالله چې په ټوله لاره د نعیم د ژغورلو سوچونه کړي وو، له دې نوي حالت سره په مخ کېدو حیران شو. هغه وپوهېده چې د ده د ورور قصور د ده پر سر ورتپل شوی دی. هغه شاته وکتل. د وړوکي ورور په سترګو کې دا هیله وه چې ومې ژغوره. عبدالله د هغه د ژغورنې لپاره همدا لاره ولیده چې ګناه په خپله غاړه واخلي. دا سوچ یې وکړ او چوپ پاتې شو او د مور منت او ترټل یې په چوپه خوله زغمل. محمد ابن قاسم د زړونو مردې څه شو چې اندلس و داستان د خراسان د فضا د چین کاشغره پورې همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثاني و تل خادم د ملت.
و په دا وخت د امویانو سلطنت مومنه. خبرونه درنه او قدرمن اوریدونکو د سپي مهال د عذرالو زکام سره تبه هم شوه. صابره سر ته ناسته وه. نعیم هم ډېر غمجن هلته ناست و. عبدالله دننه ورغی او چوپ د صابرې تر شا ودرېده. صابره له هغه نه خبره وه او د عذرا سر یې چاپي کاوه. نعیم د لاس په اشاره عبدالله ته وویل چې له هغه ځایه ولاړ شي. هغه ته خپل سکر وښود چې لاړ شه که نه خیر دې نشته. عبدالله د هغه د اشارو پروا ونه کړه او په انکار یې سر وخوځوه. صابرې چې نعیم په اشاره ولید عبدالله ته یې وکتل. عبدالله د مور د غضبناکو کتونه وویرېده. بیا یې وویل اوس عذرا څنګه ده؟ صابره له پخوا نه له غوسې نه ډکه وه. نور یې زغم نه درلود. وویل ته ودرېږه اوس یې درښه یم او بیا راپاڅېده. عبدالله تر غوږ ونیوه. بهر ته یې بوت. د انګړ په یوه خوا کې طبیله وه. صابرې عبدالله د دروازې ته بوت. ورته وویل د عذرا د لیدلو لپاره ځکه راغلې چې هغه تر اوسه ولې مړه شوې نه ده؟ ته به شپه همدلته تېروې. عبدالله ته له دې حکم اورولو نه وروسته صابره بیرته راغله. د عذرا سر ته کښېنسته. کله چې نعیم په ډوډۍ کېناست له لومړۍ ګولې سره یې ورو ورو په یاد شو او مړی یې په ستوني کې کلکه ونښته. هغه په ویره ویره له مور نه وپوښتل مورجانې ورور مې چېرته دی؟ صابره هغه به نن شپه په طبیله کې تېروي. نعیم مورجانې زه به ډوډۍ ور وړم او بیا به راشم. صابره نه که هغه ته ورغلې نو د ځان خیر دې غواړه. نعیم څو ځلې مړۍ اوچاته کړه خو خولې ته به یې یوړه بېرته به یې پرېښوده. صابرې پوښتنه وکړه ولې نه خورې؟ نعیم زر ځواب ورکړ خورم یې مورې او بیا یې یوه مړۍ په خوله کړه. صابره د ماخستن د لمانځه لپاره اوچاته شوه او چې کله بېرته راستنه شوه نعیم یې هماغسې ناست ولید او ورته وویل نعیمه تا نن ډېر ځنډ وکړ تر اوسه دې ډوډۍ نه ده خوړلې؟ نعیم ځواب ورکړ ومې خوړه مورې. صابرې لوښي چې هماغسې له خوراکه ډک و پورته کړل او په بله کوټه کې یې کښېښودل او نعیم ته یې وویل چې لاړ شه ویده شه. نعیم لاړ په خپله بستره وځغېده. کله چې صابره په لمانځه ودرېده نو دی غلی جګ شو او خپ بلې کوټې ته لاړ. هغه خواړه یې واخیستل او طویلې ته لاړ. عبدالله په اخور ناست و او د یوه آس پر مخ یې لاس واهه. د سپوږمۍ رڼا د وره له لارې د عبدالله پر مخ لوېدلې وه. نعیم یې خواړه په مخ کې کښېښودل او وویل مورجانه په لمانځه ولاړه وه زر زر یې وخوره. عبدالله نعیم ته وکتل او په مسکا یې وویل یو یې څه زه یې نه خورم. نعیم ولې د ما نه خفه یې؟ او په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. عبدالله نه نعیمه دا د مور حکم دی ته ورځه. نعیم زه نه ځم همدلته پاتې کېږم. عبدالله ورځه نعیمه مور به دې ووهي. نعیم نه زه نه ځم او بیا د عبدالله سره غاړه غړۍ شو. د نعیم په اصرار عبدالله چوپ شو. هلته صابرې لمونځ خلاص کړ. د مورتوب مینې صبر او زغم پای ته ورساوه. له ځان سره یې وویل او زه څومره ظالمه یم او بیا د طبیلې په لورې ولاړه. نعیم چې مور ولیده چې ورغله نو د غلي کېدو پر ځای یې ورمنډه کړه او په پښو کې ولوېده. چیغې یې کړې مورې د ورور مې څه ګناه نشته. عذرا ما ژور اوبو ته بیولې وه ورورجان خو مې ژغورله. صابره لږ ځنډ پریشانه ولاړ و. بیا یې وویل زما هم همدا ګمان و. عبدالله دلته راشه. عبدالله جګ سو ورغی. صابرې له مینې په تندي ښکل کړ او سر یې په سینه پورې جوخت کړ. عبدالله وویل مورې نعیم معاف کړه. صابرې نعیم ته وکتل وویل زوی تا ولې په خپل غلطي اعتراف ونه کړ؟ نعیم ما ته څه معلومه وه چې ته به عبدالله ته سزا ورکوې. صابره ښه ده دا ډوډۍ راوړه. نعیم ډوډۍ راپورته کړه او درې واړه د کور کوټې ته ننوتل. عذرا ویده وه. هغوی درې واړه یوه هم تر اوسه هېڅ نه و خوړلي او درې واړه په دسترخوان کښېنستل او ډوډۍ یې وخوړه. راج دې کوئ ته د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه دا اندلس ها عاموي ښایسته صحنه یادوم د عثماني امپراتوري هغه دوره یادوم د محمد فاتح لویه کارنامه یادوم. خبرونه درنو او قدرمنو اورېدونکو د دې ماشومانو روزنه او پالنه د صابرې د ژوند تر ټولو لویه په زړه پورې برخه وه. د هغوی یوازیتوب سره سره چې د صابرې د خاوند د شهادت نه وروسته دې احساساوه اوس د دې ماشومان په وجه د دې کور ډېر له رنګینیو او شورماشور نه ډک و. د شپې مهال به چې دې کله د ماخستن لمونځ وکړ نو عبدالله عذرا او نعیم به نږدې ورته کښېناستل او د کیسې اورولو غوښتنه به یې ترې وکوله. صابرې به د کفر او اسلام ترمنځ د لومړیو جنګونو کیسې ورته اورولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات به یې ورته بیانول. د دې هلکانو د غفلت زمانه تېره شوې وه. د صابرې د روزنې په وجه په دوی کې د سپاهیتوب د ژوندانه اغېزې ورځ په ورځ زیاتېدې. عبدالله چې څومره د نعیم او عذرا نه په عمر کې لوی و هومره له دواړو نه سنجیده او دروند و. هغه د
عمر په 14 کلنۍ کې قرآن کریم او څو لومړي دیني کتابونه ولوستل. نعیم له یوه پلوه په عمر کشر و او له بل پلوه یې له لوب سره مینه زیاته وه، ځکه خو په زده کړو کې تر عبدالله وروسته و. د هغه شوخي او چالاکي په ټول کلي کې مشهوره وه. په هر ډول لوړه ونه ختلی شو او په هر ډول سرکش او ګړندي آس پرېدی شو. په شاتوري آس څو ځله د سپرېدو په وخت کې لوېدلی و، خو ده به دا هر څه په خندا زغمل او خپل هوډ کې به نور هم پوخ شو. په غشي ویشتلو کې هم هغه په ټول کلي کې دومره مهارت درلود چې تر ده مشران هلکان ورته مات وو. یوه ورځ عبدالله د خپلې مور په مخ کې خپل سبق تېراوه او نعیم لینده او غشي په لاس کې د کوټې په بام ولاړ و او یوه او بل خوا یې کتل. صابرې ور غږ کړه، نعیمه دلته راشه، نن دې سبق نه دی یاد کړی؟ نعیم درځم مورې. صابرې بیرته عبدالله ته پام واړوه. په دې کې یو ټپوس راغی. نعیم ډېر زر غوښې په لینده کې کښېښود او نښه یې پرې ونیوه. ټپوس غشې وخوړه، ملاقونه یې وخوړل او د صابرې په مخ کې راولېده. هغه ووېرېده، پورته یې وکتل. نعیم لینده په لاس کې نیولې وه او په شونډو یې فتحانه مسکا غوړېدلې وه. صابرې خپله مسکا غلې کړه، ویې ویل ډېر ناپوه یې. نعیم نن مې ورجان راته وویل چې په الوتو کې مرغه نشي ویشتی. صابره ښه ده، ته ډېر زړور یې، اوس راشه سبق دې راته تېر کړه. په 14 کلنۍ کې عبدالله د دیني علومو او جنګي فنونو د زده کړې لپاره د بصرې یو ښوونځي ته رخصت شو. د عذرا د دنیا نیمۍ خوښي او د مور د مینې نه ډک زړه یوه ټوټه یې له ځان سره یوړه. د عذرا له نعیم او عبدالله سره بې کچ مینه وه، خو پر دې پوهېدل ګران و چې په دې دواړو کې د دې زیاته مینه له کوم یوې سره وه. سترګې د کوم په لوري ډېرې اوښتې وې او د کوم یوه غږ یې په غوږونو کې د یوې نغمې په څېر ازانګې کولې. ظاهرا عذرا هم د دې خبرې پرېکړه نه شوی کولی. نعیم او عبدالله د یو بدن دوه نمونه وو. د نعیم پرته د عبدالله او له عبدالله پرته د نعیم تصور دې ته د محال و. دې په خپل زړه کې د دوی دواړو په پرتله کول هم کله نه وو ازمویلي. د دوی دواړو په موجودیت کې دې ته د دې سوچ ضرورت هم نه و. کله به چې له دوی دواړو نه یو په خندا شو، دا به یې په خندا ورشریکه شوه، او کله به چې یو هم دروند او سنجده ولیده نو دا به ورسره همهغسې شوه. بصرې ته د عبدالله د تللو نه وروسته دې ته پر داسې خبرو د سوچ موقع برابره شوه. دا پوهېده چې څه موده وروسته به نعیم هم هلته روانېږي، خو دې ته له نعیم نه لرې کېدل د عبدالله تر جدایي ډېر ګران او له زغم نه وتلي وو. د عبدالله په عمر کې لویوالی او د هغه متانت او دروندوالی د دې په زړه کې هغه ته د درناوي او عظمت احساس را ژوندی کړ. دې له هغه سره د مین نه زیات احترام درلود. دې به د نعیم په څېر ورورجان ورته ویل او له ځانه به یې لوړ او اوچت باله. په مخامخ کېدو کې به یو ډول احترام او متانت مراعت کاوه. د نعیم عظمت هم د دې په زړه کې و، خو له هغه سره یې نږدې د زړه خواله او ساعت تېرۍ د دې سبب شوي و چې ترمنځ یې تکالفات لرې شوي. د دې په نظر عبدالله د لمر په څېر و چې له ښکلا سره څوک پورته ورته کتلی نشي او د نږدې ورتللو له خیال سره تر ویرېږي. خو د نعیم له خولې هره خبره دې ته د خپل زړه خبره ښکاره کېده. د عبدالله له تللو سره جوخت د نعیم په عادتونو کې ژور بدلون راغی. شاید د دې لپاره به چې صابره د عبدالله جدایي ډېره احساس نه کړي او یا دی هم په بصره کې درس ویلو ته بېتابه و. نعیم د وړکتوب شوخي پرېښوده او په سبقونو یې زور واچوه. یوه ورځ یې له صابرې نه وپوښتل، مورې ما بصرې ته کله لېږې؟ مور ځواب ورکړ، زویه تر څو لومړۍ زده کړې پای ته ونه رسېږي زه دې بصرې ته نشم استولی. که دې واستوم نو بیا به خلک وایي د عبدالله ورور ناپوه دی، پر آس د سپرېدو او د غش ویشتلو نه پرته به په هېڅ نه پوهېږي. د مور الفاظ د نعیم په حساس زړه د نښتر په څېر ښخ شول. اوښکې یې راتم کړې. وویل، مورې ما ته به څوک د ناپوه ویلو جرأت ونه کړي، زه به ټول کتابونه په همدې کال پای ته رسوم. صابرې په مینه د نعیم پر سر لاس کښېښود. وویل، زویه ستا لپاره هېڅ کار سخت نه دی، خو مصیبت دا دی چې ته څه نه کوې. نعیم خامخا به یې کوم. نو مورې نور به ته زما څه شکایت وانهورې. د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و په دا وخت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه. د خبرونې درنه او قدرمنو اورېدونکو، د روژې په رخصتۍ کې عبدالله کور ته راغی. هغه پوځي جامې اغوستې وې. د کلي هلکان چې دی په دې جامو کې ولید ورته حیران شول. نعیم چې هغه ولید له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایده. عذرا به هغه ته له لرې کتل او ترې شرمېدله. صابرې به په وار وار تندی ښکل کړ. نعیم له عبدالله نه د مدرسې په باب ډېرې پوښتنې کولې. عبدالله ورته وویل چې هلته د لیک لوست نه علاوه زیات وخت د جنګي فنونو او مهارتونو په زده کولو لګېږي.
نیزه بازۍ تور وهل او غشي ویشتل وښودل کېږي. د غشي ویشتلو چې نعیم واورېدل زړه یې له خوښیو باغ شو. نعیم بیا په جوش ورور ته ویل ورور جانه ما هم در سره بوزه. عبدالله ته تر اوسه ډېر وړوکی یې، هلته ټول هلکان تر تا لوی دي، ته تر یوې مودې پورې باید صبر وکړې. نعیم له لږ چوپتیا وروسته بیا وپوښتل ورور جانه ته په مدرسه کې په ټولو هلکانو باندې زورور وې؟ عبدالله ځواب ورکړ نه، د بصرې یو هلک زما سیال دی، د هغه نوم محمد بن قاسم دی. هغه په نیزه بازۍ او تر وهلو کې د مدرسې له ټولو هلکانو نه غوره دی. په تر وهلو کې زه او هغه دواړه برابر یو. زه کله کله ستا یادونه ورته کوم، هغه چې ستا خبرې اوري ډېر خاندي. نعیم خاندي؟ هغه به په غوسه تندی تریو کړ. زه به هلته ورشم ور وبښیم چې زه داسې نه یم چې خلک راباندې وخاندي. عبدالله چې نعیم په غوسه ولید ورتر غاړه ووت او د هغه د خوشحالي کولو هڅه یې وکړه. د شپې عبدالله جامې بدلې کړې او ویده شو. نعیم له هغه سره نږدې پرېوت او تر ډېره وخته یې چورتونه وهل. کله چې خوب ورغی نو خوب یې ولید چې د بصرې له هلکانو سره په غوښې ویشتلو او تر وهلو بوخت دی. سهار له ټول نه وړاندې ویښ شو. د عبدالله پوځي دریشي یې واغوسته او عذرا یې راویښه کړه. عذرا وګوره زه په دې دریشي کې څنګه ښکارم. عذرا جګه شوه کښېناسته. نعیم ته یې سر تر پښو وکتل، ویې مسکل او ویل ته په دې جامو کې ډېر ښکلی ښکارې. نعیم عذرا زه به هلته ولاړ شم او همدا دریشي به اغوندم او راځم به. د عذرا بڼه غمجنه شوه. وویل ته هلته کله ځې؟ نعیم عذرا زه به له مورجان نه ډېر زر اجازه واخلم. نشته نن هغه نور الدین محمود زنګ قربانا، نن هم په کار دی و القدس ته ایوب قربانا. رکن الدین او سیف الدین پشان غازی قربانا، و د اسلام کلمان در پر زمکا خورا هم د اقصان گړکی د صلیب. ښوونځی د خپرونې درنه او قدرمنو اورېدونکو، د 25 نه تر 15 هجري پورې اسلامي تاریخ له ځینو داسې خونړیو پیښو ډک دی چې په تېرو پیړیو کې ډېرې اوښکې پرې توی شوي او یاد به یې په راتلونکي کې هم د اوښکو او سلګیو نه پرته تازه نه شي. هغه تورې چې د خدای جل جلاله په نامه اوچته شوي وې، د خدای جل جلاله د نوم اخیستونکو د ورمېږنو پرې کولو لپاره چلی دی. دغه خطر ورځ په ورځ زیاته ده چې هغه مسلمانان چې په څو کلونو کې د برېښنا په څېر د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدل بیرته په هماغه تندی د عربو ټاپ ازمید له محدود نشي. په هغه وخت کې بصره او کوفه د ډول ډول دسیسو مرکز و. مسلمانانو خپل لومړی روایات پرېښي او د جهاد له جذبې مخ اړولی و. دوی ته د خپلو ذاتي ګټو او خپلو روا او ناروا ارزوګانو پرته نور هیڅ معتبر نه و. مسلمانانو ته په یوه مرکز د راټولېدو لپاره یو اوسپنیز لاسه ضرورت و. د عربو په بیابان کې یو اورغورځونکي غره خوله خلاصه کړه او د دې اورغورځونکي غره هیبتناکو لمبو ته د عربو او عجمو د بغاوتونو سکروټې هېڅ شوې او ټول یې تر خپلو سکروټو لاندې چوپ کړل. دغه اورغورځونکي غږ حجاج بن یوسف و. هغه بې اندازه سخت سړی، بې رحمه او ظالم و، خو تقدیر د مسلمانانو د خپلمنځي اختلافاتو د له منځه وړلو او د مسلمانانو د لښکر د اسونو مخه ختیځ او لویدیځ لورو ته اړولو کار له دنه واخیست. حجاج بن یوسف د مسلمانانو دوست هم و او بدترین دشمن هم. دوست ځکه چې امن یې ټینګ کړ او د اسلامي لښکر د پرمختګ لپاره یې 3 لورو ته لارې پرانیستلې. یوه لاره هغه وه چې د مسلمانانو لښکر یې تفرغاني او قاشغره ورسوه. دوهم هغه وه چې د مسلمانانو د بخت اسونه یې تر مراکش او فرانسې پورې ورسول. دریمه لاره هغه وه چې محمد بن قاسم یې تر سند پورې ورسوه. بدترین دشمن ځکه چې د هغه خونړۍ توره چې د دشمن او اشرارو لپاره له تیږې راوتلې وه ډېر ځله له خپلو حدودو واوښته، د بې ګناه ورمېږنو ته ورسېده. که د حجاج بن یوسف په لمنه د مظلومانو د وینو داغونه نه وای نو هغه به د تاریخ د ډېرو سترو او عظیمو شخصیتونو څخه یو و. هغه یو داسې بلبړکي ته ورته و چې د اسلام د غلیمانو د ازغي سره د اسلام د بڼ ډېر ښکلي ګلونه هم ورسره یوړل. د ده د دوران یوه برخه ډېره دردناکه او بله برخه یې ډېره په زړه پورې ده. حجاج د هغه توپان په څېر و چې له څپو سره یې ځینې میوه لرونکي ونې هم له بیخه ووځي، خو په غېږ کې غلې ورځې یې په زرګونه تیږې او جل وهلي فصلونه او کښتونه اوبه وي. په 15 هجري کال کې د عربو خپلمنځي جګړې پای ته ورسېدې. مسلمانانو بیا په یوه لاس کې قرآن او په بل کې توره واخیستل او اوچت شول. په هغه مهال حجاج بن یوسف له نامه سره د زید بن عامر د نامه ډنډورې هم وي. زید بن عامر
اتیا کلن و په ځواني کې د هغه لښکر سره ملګري وو چې د ایران د کسرا او روم د قیصر تختونه تر پښو لاندې شول. کله چې کمزوري د تورې د اوچتولو ځواب ورکړ نو د ایران په ولایت کې د قضا منصب قبول کړ. کله چې په عربو کې بغاوتونه اوچت ول ابن عمر کوپې ته ولاړ او په تبلیغ یې د هغه ځای د وضع رغولو هڅه وکړه، خو د ده غږ د بیابان چغه شوه چې بې ځوابه پاتې شي. ابن عامر چې د کوپې د خلکو بې حسي ولیده نو بصرې ته لاړ. د غازي داستان د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې ابن عامر په بصره کې څه وکړل او د ده سره څه وسول، دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درنه حضور کې را حاضرېږو، ستاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نشته د اسلام هغه طاقت مومنا، د امت مومنا، راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنا، د امت مومنا. نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا، د امت مومنا، راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنا، د امت مومنا. نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا، د امت مومنا، راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنا.